السلام علیکم دوستانو د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو د نن درس دی له موږ سره سیمپل پریزنټ ټینس ساده حال زمانه کې په هغه کې دوستانو له موږ سره نیګیټیو سنټنسز منفي جملې نیګیټیو سنټنسز منفي جملې که چیرې فاعل مفرد وي یا یو وي یا واحد وي نو د فاعل یعنی سبجیکټ نه وروسته does not کلمه لیکو. که چیرې فاعل مفرد وي یا یو وي واحد وي نو د فاعل یعنی سبجیکټ نه وروسته does not کلمه لیکو. دوستانو هغه له موږ سره چې کوم مفرد الفاظ دی هغه هی شي ایټ حامد. حامد دوستانو د یو شخص نوم ده نو هغه هم له موږ سره مفرد دی یو دی. په دې صورت کې دوستانو موږ does not لیکو does not کلمه لیکو لکه he does not watch TV every day. هغه هر ورځ تلویزیون نه ګوري. he does not watch TV every day. هغه هر ورځ تلویزیون نه ګوري. یعنی په دې صورت کې هیڅ د له موږ سره مفرد یعنی فاعل سبجیکټ دی. موږ does not کلمه ورسره لیکو. he does not watch TV every day. she هم دوستانو له موږ سره مفرد فاعل یعنی سبجیکټ دی. she does not wash the clothes. هغه جامې نه مینځي. she does not یا she doesn't wash the clothes. هغه جامې نه مینځي. she دوستانو هغه هم له موږ سره یو سینګولر یو واحد یا مفرد فاعل ده یا سبجیکټ ده نو موږ د does not کلمه ورسره لیکو. she does not wash the clothes. حامد دا هم دوستانو یو نوم دی د یو شخص نوم دی نو په دې صورت کې موږ هم does not کلمه ورسره لیکو. حامد does not go to Kabul city. حامد کابل ښار ته نه ځي. حامد does not go to Kabul city. حامد کابل ښار ته نه ځي. نو دوستانو دا د does توری موږ له سینګولر سبجیکټ یا فاعل سره موږ استعمالوو. او که چیرې فاعل جمع وو نو د فاعل نه وروسته do not کلمه لیکو. دوستانو په هغو کې له موږ سره آی خو مفرد ده لیکن د آی یو ده په هغه کې موږ دوستانو آی سره موږ do not لیکو. دا یې رول یا قانون ده د انګلیسي. له آی سره وی دی یو حامد and محمود. په دې صورت کې دوستانو موږ do not کلمه لیکو. do not. they don't یا they do not speak English and Arabic. دوی په انګلیسي او عربي خبرې نه کوي. they do not یا they don't speak English and Arabic. دوی په انګلیسي او عربي خبرې نه کوي. حمید and محمود دوستانو دا جمع سو. حمید and محمود do not play football every day. حمید او محمود هر ورځ فوتبال لوبه نه کوي. حمید and محمود دوستانو دا سره یو ځای سو. په دې صورت کې موږ د do not کلمه لیکو. حمید and محمود do not play football every day. حمید او محمود هر ورځ فوتبال لوبه نه کوي. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوشبول ګرځېدلی وي. چینل سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.